ابی عائشه وی رسول الله دونه وجړل زه ویرېدم چې محمد رسول الله باندې څه چل ونشي. هغه پیغمبر چې الله ته دنیا کې ویلي دي چې مخکې وروسته مې له بخلي دي، سید الاولین والآخرین دی، خپې پړسوي، سترګې په اوښکو لمدوي، ګریوان په اوښکو لوندوي، الله ته جاړي. دا ولې؟ وعمل لما بعد الموت. د آخرت لوی سوچ د محمد رسول الله سو. مور عائشه وی رضی الله عنها وی د نبی علیه السلام ما سره د شپې نمبر و، لکه د هغه خو ډېرې بیبیانې وې. وی کله چې ما وکتل زما بستره کې د شپې محمد رسول الله ورک شو. وی ما ته دې ذهن کې شیطان وویلې او راته ویچل چې کیدای شي دا ستا د بلې بنې کمرې له د شپې تللی. وی ما له سخته غوسه راله، دیوې نشته، بلپونه نشته، لاټینونه نشته دی کورونو کې. والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح. وی ما دا لاس داسې وو، زه وتم چې ما وکتل د الله د نبي دا دواړه خپې داسې ولاړې وې او د دې سینې نه د ژړا یوه واس راوته، سنګېده او دا یې ویلې اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک. یا الله ته خوشحاله شي، ما ته غوسه نه شي. وبمعافاتک من عقوبتک. الله محمد رسول الله ته معافي وکړي، الله ستا د عذاب نه وساتي. اللهم لا احصي عليك ثناء انت كما اثنيت به نفسك. الله ته چې د ځان څونه صفتونه کړي دي، الله زه دونه وس نه لرم. عائشه رضی الله عنها وی ما د رسول الله علیه السلام پرېښوده چې دی څه کوي. وی بیا یې مونځ ته ودرېده حتی تورم قدماه، خپې وپړسېدې، دونه ولاړ دی. سلام یې وګرځاو، ما ورته ویل یا رسول الله ولې ته الله بخلی نه؟ ستا ګناهونه الله معاف کړي نه دي؟ ولې دومره ځان له زور ورکې؟ وی ما ته یې ویل د ابوبکر لورې، دې د شپې مونځونو باندې انسان د الله شکرګزار جوړېږي. افلا اکون عبدا شکورا. تاله خوند نه درکوي چې ته زه د الله شکرګزار بنده شم. هغه پیغمبر چې الله ته دنیا کې ویلي دي چې مخکې وروسته مې له بخلي دي، سید الاولین والآخرین دی، خپې پړسوي، سترګې په اوښکو لمدوي، ګریوان په اوښکو لوندوي، الله ته جاړي. دا ولې؟ وعمل لما بعد الموت. دا عائشه وی رضی الله عنها وی دویم ځل یوه شپه جناب رسول الله زما د کمرې نه ووته. شپه داسې ده په نیمې راوښتې ده. وی زه پسې وروسته غلې غلې ورپسې شومه. وی چې ګورم نبي علیه السلام دا لار ونیوله او د بقیع الغرقد د مقبرې په طرف باندې محمد رسول الله د شپې روان شو. وی زه د هغې هغه سایه او سوری ګورم او زه پسې وروسته روان یم. شپه د لاړ رسول الله د بقیع مقبرې ته ور وخته، زه ورپسې ور روان یم چې هغه مخ راواړئ، زه ځان پټ کړم چې ما ویني نه. وی جناب رسول الله ولاړ دی او په دې مخ او ګریوان یې اوښکې را روانې دي او سلګۍ وی او وی اللهم اغفر لاهل بقیع الغرقد. یا الله ته د بقیع د مقبرې والا خلک وبخي. ابی عائشه وی رسول الله دونه وجړل زه ویرېدم چې محمد رسول الله باندې څه چل ونشي. زه بېرته په شا را روانه شوم چې رسول الله علیه السلام راته کله چې زه کور ته رالم دې ځان ته مې وویلې عایشې انتې فی وادن وهو فی وادنا. ته د دنیا په کندو کې سوچ کې او د دنیا په نیتوب راغستې او محمد رسول الله د قبر باره کې سوچ کوي. و خیر انسان هغه دی چې هغه د مرګ نه وروسته دې زندګۍ له سوچ وکړي.